یارانا دینا کولا زما د زړګې د صلاح وی خونا اوستا یارانا میکړه نوې چې سیال صاحب لیکي چې پیښور هم اسلام آباد ښکلی دی راځه راواوړه لاټکه جنۍ او ګنډلې سترګې په بورقه کې ګرځي اوړېدی نشي له سړکه جنۍ وسیاله څنګ به لامبوزنه نه وي دا د کابل د سیند بتکه جنۍ زه د هند د سیند په غاړه باندې دلته په ریور برج یو ځایي چوپال دی میلمستون دی هوټل دی په هغې کې ولاړ یم په چاپېرچل کې تاسو وینئ ډېر ګلمخې نورمخې د صوابۍ د خوږې خاورې پښتانه را سره ناست دي بره یو چوپال دی بیاش دی پکې چجکی دی پکې بانټس دی پکې برګې دي ستنې دي او بیا په تیره تیره د هند د سیند نه راغلي یخ بادونه ښایسته شمال په موږ باندې د وطن د خپلواکۍ او د ازادۍ نغمې پاشي دغلته پکې ځوانانو غوپې وخوړې یو ماشوم پکې هغه چبو غوندې دا د دې ځای خپله یوه ښکلا ده دلته مې بوکه ولیده یو ملګري پکې اوبه د کوهي نه راغستې د صوابۍ په خاوره باندې تاسو ته ټول هغه کلتوري توکي ترلاسه کیږي کوم چې تاسو په پښتون تاریخ کې وینئ ځکه خو وایي چې صوابۍ په ملنګۍ باندې یادیږي صوابۍ د سترو سترو خلکو کور دی ملګرو ته به مې په شورو کې دا خواست وي زه به دلته مشران هم پوښتمه راشد خان راشد نه به زمزمې هم اورو چې تاسو ځان له هم کله ناکله وخت وباسئ د خپل وطن د خپل سیند په غاړه کینئ او د قدرت د دې ټولو ښکلاګانو نه مزه اخلئ او بیا په تیره تیره خلکو نفسیاتي بیماری ډېرې شوي دي نورې جسماني بیماری ډېرې دي که تاسو غواړئ چې د بیمارو نه ځان وژغورئ راشئ د قدرت غېږې ته او د هغې نه خوند واخلئ ورځو به د راشد خان راشد په لوري باندې هغه را سره ډېر وخت بعد د صوابۍ د هند د سیند په غاړه ملګری کېږي هغه د میزرو روایتي کټونه دي ځوانان دي د دې سیمې یو تکړه ټولنیز فعال دی ځوان دی سوار صاحب هغه را سره ناست دی په لنډو ټکو کې به هغه مېلمنو ته په خیر راغلی وی او بیا د صوابۍ د سیمې په اړه به لنډې خبرې شریکوي نو بلنه ورکومه ډېر محترم سوار صاحب ته مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو زه خپل ډېر خوږ ورور افغان خان راشد بھائی او سالار خان ته د میلمستیا په خاوره باندې د صوابۍ د لینډ اف هاسپټلیټي باندې موږ ورته هرکلی وایو او یقینا ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له ټایم وباسو او موږ سره نن دلته کې د اباسین په غاړه باندې یو څو خوندورې خبرې شریکې کړلې یقینا زما د ورور د صوابۍ باره کې نو دا یو ډېره تاریخي ضلع ده که وګورو نو ډېر ستر ستر مشران پکې تېر شوي دي اوس هم که موږ وګورو د سیاست په میدان کې که موږ وګورو داسې که موږ د کیل کود میدان کې وګورو ډېرې غټې غټې هستۍ زموږ د ضلعې پیدا کړي دي سوار صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه یقینا چې ډېرې ښکلې معتبرې او محترمې خبرې وکړي دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه په کار ده چې موږ مینه وکړو مینه وشیندو او دغه کائنات ته خپل چې دنننۍ کومه ښکلا ده په هغې باندې نور ښکلی کړو بنډار به دغسې دوامدار وي څنګه چې خبره موږ وکړه زمونږ ډېر خوږ شمس صاحب چې دوبۍ ته ډېر زر روان دی هغه پورې د سیند په غاړه باندې د میزرو په کټ کې داسې جوارې ټاټۍ خوري سالار صاحب زمونږ ډېر خوږ ملګری زه به راشده په دغه وخت کې خصوصي او په ځانګړي ډول باندې شکریه ادا کومه مننه به کومه باسط زمونږ ډېر تکړه ځوان ملګری دی زمونږ همزولی دی نو دا ټول بنډار د باسط د مخ نه را جوړ شوی دی اگر چې هغه په پردیس کې دی سمندر پار دی خو دا د هغه پښتونوالی دی درونوالی دی چې دا ټول محفل هغه د ټلیفون د لارې را جوړ کړی دی بالکل داسې ده د هغو والد محترم را سره ناست دی کاکاجي ته ډېر زیات احترام لرو په خیر راغلی ورته ویو موږ سره یې بلها پخوانۍ قصې وکړې د صوابۍ په اړه باندې را سره خبرې وکړې په دغه محفل کې را سره د ډېر محترم لوی هنرمند ظاهرشاه لالا بچی ناست دی خټک جان نو داسې به وکړو راشده مخکې له دې نه چې تاله راځو نو د خټک په لور به ورشو چې پرورده که د مغولو په نمک یم د اورنګ له جوره هم له غرې وډک یم او د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم نو خټک جان که را سره شعر شریکوي که ټپه کوي که زمزمه کوي نو دا تاسو او دا زمونږ د خټک رو واسط دغه مینه لرله تاسو سره چې تاسو ټول راشئ
سره او یو شعر به سره شریک کوم. ارشاد ډیر خوند وو. وی پښتون د پښتون نه په پښتو کې داسې تپوسو کو چې پښتون ستا د زړه مینه د چا سره پښتون له په پښتو کې داسې جواب ورکو که ته چېرې پښتون نو زما مینه بیا داسې واه او نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو د دغه پښتو په خاطر باندې ثوابۍ ته راغلي وو او د هند د سیند په غاړه باندې د پښتو زمزمې نغمې به تر تاسو در رسو ستاسو او د ډېر خوږ زړه ته راتېر یار راشد خان راشد په منځ کې بیخي خڼ نه جوړېږم دا تاسو یې او دا ګل هنرمند راشد خان راشد دی. ډېر زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو ډېر زیاته مننه د ټولو ملګرو چې څومره هم په دې محفل کې په دې بنډار کې ناست دي نو ټولو ته په خیر راغلی وایم او افسر افغان ته او سالار صاحب ته شمس ته په دې خپله خاوره باندې په دې ثوابۍ په دې خاوره باندې هرکلی او په خیر راغلی ستړي مه شئ بیا راشئ دا ستاسو خپله خاوره ده. کلام به در سره شریکوم یو دوه درې شعرونه روبایي ده د محترم اباسین صاحب او بیا ګورم که د تسکین مانیروال یو څو شعرونه شریک کوم غوږ وګو راشد خان غوږ نو اجازت ته اجازت هم دی راشد وبخه او یو خبره به زه بله کومه زمونږ یو بل ښاغلی مشر راغی نو کاکاجي چې و هغه د کټ سر ته کو او په خپله لنګې ته کېناست نو دا خبره هم دې ځوانانو ته مونږ ښیو چې په حجره کې به کشرانو دا زده کوله چې مشر به د کټ سر ته کېناست او کشران به یې لنګې ته کېناستو د اوبو طریقه د ناستې ولاړې طریقه نو حجره په حقیقت کې زمونږ دپاره یو اکیډمي وه یو سکول د زده کړې یو ځای و دا مې هسې ذهن ته راغله نو ستاسو خڼ نه جوړېږم جي ارشاد اباسین صاحب وایي چې محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند هېرول ګران دي یو خورینه وجود لرمه ګنهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي دا دې ټول د اباسین غاړې ته ناست دي که حسین دي که مین که رقیبان دي اوس بلې بنیم ګنې خو هوښیار سړی وم دا بیکاره کړم یاره زه بلا د کار سړی وم اوس بلې بنیم ګنې خو هوښیار سړی وم تا وهمي کړمه تا شکی کړمه د خپل سوري نه یریږم تا وهمي کړمه تا شکی کړمه د خپل سوري نه یریږم ته د چا نه تپوس کا د زمري مقدار سړی دا بیکاره کړم یاره زه بلا د کار سړی اوس ولې بنیم ګنې خو هوښیار سړی د زړه رازي ښکاره نه کړو د خبره وجولا د زړه رازي ښکاره نه کړو د خبره وجولا لکه زه د دسنوم لکه زه اغیار سړی وم تا بیکاره کړم یاره زه بلا د کار سړی وم
اوس و اوس بلې ونې یم ګنې خو هوښیار سړی وم چې مې عقل سر ته راغی اوس دی خوشی میدان پاتې چې مې عقل سر ته راغی اوس دی خوشی میدان پاتې اوس تسکینه خندا راشي یاره خو اوزګار سړی وم اوس تسکینه خندا راشي یاره خو اوزګار سړی وم تا بېکاره کړم یاره زه بلا د کار سړی راشد جانا وای چې تا سرې سترګې له کومې میکدې راوړې دي ساقي شونډو دې نوې ذایقې راوړې دي او ته هره ورځ ما وژنې زه بیا هره ورځ ژوندی یم تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړې دي او دې کس له فقط لاس ورکه چې وځي له ګردابه صاحبه تا خو ګرانې فلسفې راوړې دي دا خو د فلسفې وویلې اسانو خبرو له به راځو ټپو له به راځو ولسي سندرې له به راځو چې د ولس پې هم پوه شي سالار جانه نو زه یم داسې سره وړه چې موږ در سره هم مټ واړو خټک جان ناست دی چې دی در سره هم چې کوم دی دا د بړي سرونه چې اوسه ځای پورې دا قصه مخکې بوځي هغه به هم وایو جي تاسو ته به خامخا ډالۍ ارشاد دغه ورته ډالۍ کومه چې کوم یې ښه هغه به ورته هم ډالۍ کو یو دوه درې ټپې به زه وایو چې ستا د خدای هر څه قبول دي او په بسینه جانا الله حکما یا پکې نار را سرزي ډاډرا کوینا او تسلیما راکوا یارا لاسونه راکا سمندر میں ډوبوینا او که اباسینا راغل نوې په ګنګه خړو کې بچا مندل ټیکونا او د سین په منځ کې دې ګل راکو لاس دې رانکو د ماو خوراک دې کړما او د سین پورې مې یاري شوه اوس به کشتی ورله د زرو جوړومه او د سین پورې او یاري مکړه یا با باران وی یا با خوړ راغلی وینا او د سین پورې زره اوري یا دیدن غرګې کما په جوخه اولا میانا او د اباسینا چپې دیوسا ماتا د ټولو مردروغ ویل دینا او چې یارانا کوم چې یارانا چې یاری کوم مخ مې توریږي چې یار نه کوم ماشومان د لوږې مرینا او چې یارانا دینا کولا زما او د زړګې د صلاح وی خونا او ستا یارانا مې کړه نوې ځان مې د بنجو په اور سوې وې میانا او ستا یارانا مې خوښه نشوه ستا یارانا په سړکلې خبره وینا او زرې زرې زړه بارا ټول کما بیا با په نوم د یارانې سړی رټما